یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي چې طالبان خپلې دغه کړنې تش په نامه توصیه بولي، خو په مټې په زوره په خلکو عملي کوي. طالبانو دولتي کارکوونکو ته د ګیرې پرېښودو، لمانځه، خولۍ په سرولو توصیې جاج اخیستی. سلامونه مو هرکلی کوم. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د خپل هغه ګام جاج اخیستی چې دوی دولتي کارکوونکو ته د ګیرې پرېښودو، لمانځه، خولۍ په سرولو، مناسب جامو په تړاو توصیه بولي. یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي چې طالبان خپلې دغه کړنې تش په نامه توصیه بولي، خو په مټې په خلکو په زور عملي کوي. خو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق عاکف زموږ همکار عنایت الله الحق یاسیني سره خبرو کې ویلي چې دوی زور نه کاروي. ښاغلی عاکف وایي څه کم 2 میاشتې مخکې مو وزارتونو ته مکتوب استولی و. هغه کې له ښځینه کارکوونکو غوښتل شوي و چې باید حجابت مراعات کړي. نارینه وغوښتل شوي و چې باید سرت او صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنتو برابر کړي. زموږ دویم ځل د همغه لیک په تعقیب کې توصیې لپاره ادارو ته تللي یو، چا سره چې زور زیاتی نه دی کړی. وایي چې موږ داسې نه دي کړي چې که څوک داسې ونه کړي نو منفق کېږي به. نوموړی زیاتوي چې په ډېرو ځایونو کې داسې څه شرط دی چې له اسلام سره په ټکر کې دي. نو که موږ د اسلام یو حکم وکړ، له دې سره چې شرط شوی نه دی بلکې توصیه ورته شوې ده، ناوړی نامناسب عمل نه دی.